د تمهید کې منګه د مواقیت او اقسام بیانول د مانزه د اوقات او اقسام یو من بګي من بیان کړو چې هغه ته صلات الظهر وې د هغه ابتدایي وخت د زوال نه شروع کیږي او انتهایی وخت چې کله د هر شي شوره دغه په مقدار شي د مسبقین نوانزه وخت ختم شي د دین اخوا چې کله سوره شروع کیږي دا د مازیګر د منځه اول وخت دی چې کله ته یو ډکه ودرې او د هغه سوره د هغه په مقدار برابر شي نو د مسبقین وخت ختم شو او دا غین اخوا چې شروع کیږي دوګنا ډبل نه مازیګر اول وخت شروع شي تر دې چې دا ډبل سوره ختم شو د مازیګر وخت ختميږي هغه وخت چې کوم مستحب وخت دی او هغه وخت چې کوم مختار وخت دی چې باقي کې منځ کول پکار دی په اول وخت کې او بیا وروسته اسپرار او شمس شروع کیږي د نور زیړواله چې دې ته وخت مکروه وایي پدې کې به منځ کیږي لیکن مکروه به کیږي خطرې خبره منځ کولو دا نه او د څه تعبیر هم زکولې شم چې دا د حدیث کې نقل لې چې تلک صلات المنافق اسپرار الشمس چې نور کله زړ شو سړی منځ کوي او نور د سړی ګوري زړواله به ښکارا عیان واضح هي نو دا د مستحب وخت منځ اړول او د منافقانو وخت رسول دي ورپسې یو دریم وخت چې هغه ته وخت استقرار وي د مجبوري وخت دا تقسیم موږ اول سرګي کړو ان شاء الله د هر تقسیم د لپاره یو یا دو دلایل بیانو د الله په توفیق سره خطبه کې دا ټول دلیلونه او مذاهب او اختلافات د هر مذهب دلیل او دغه شبهه او دغه جواب نه بیانېږي کوم علما طلبه ملګری اشکالات لري ان شاء الله زمونږ سره دغه به تفصیلی حل شته نو وخت استقراری دی ته وي د مجبوري وخت چې سړی د خوب نه راپاسید د جیل نه سړی کولاو شو چرته بیهوش او ذهن نه بالکل منځ وتلو په گاړي کې وګاړه ستاد اختیار نو ودرېد او دسه وخت د منځ ورساو چې نور بالکل د غرب سر باندې غوټي د جتا او دس کې ودرېږي نو نور د نه پنا کیږي د تر مجبوري وخت وي په دې وخت هم منځ کیږي بیا د مجبوري وخت د دې ته وخت الاستقراری وي چې د دې لپاره به ان شاء الله یو دوا درې احادیث بیانوم د الله په توفیق سره مازیګر من چې درونو دا د عام منظوم نډیر محتم بالشان دی په حدیثو کې د دې فضایل هم ډیر راغلي خو د دې د وخت نازکواله هم ډیر زیات د نازک منځ دی ځکه چې دا په وخت الکراهت کې ډیر زر داخليږي ورسره به د مکروه وخت شروع کیږي او دا غمون د جزما استاد اورد چې کوم ریکارډ د اعمال او حساب کتاب دا د مازیګر مانځ سره ملائک جمع کوي او د مازیګر مانځ متصل پرته ملائک خيږي نو د ورځې ټول ریکارډ په دې ځای باندې ختميږي په ماخام نه ختميږي ورځ په ماخام ختميږي خو استاد اعمال او ریکارډ په مازیګر من باندې ودرېږي نو د ورځې په ریکارډ کې اخرنه سر کې مازیګر من لیکل کېږي او بیا ماخام د شپې سره جمع کېږي او د شپې چې کوم ریکارډ اخري کې جمع کیږي دا د سحر په مانځه کې جمع کیږي دیو جن کله چې ملائک را کوزيږي او ستاره ریکارډ لیکي نو په هغه اوقاتو به تمنځ کې چې کوم اوقات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي د سیمن منکه چې دا د شافعي صاحب د مذهب باندې دی په طریقه باندې مونږ دی او د امام صاحب په مذهب په دې طریقه باندې دی او د مالک صاحب په مذهب کې په دې طریقه ده ځکه ملائک نه احناف دي نه شوافی دي نه مالکیان نه حنابلہ دي ملائک په هغه ټیم را کوزيږي چې کوم ټیم د محمد صلی الله علیه وسلم دی او په هغه ټیم باندې خيږي چې کوم ټیم د محمد صلی الله علیه وسلم هغه طریقه ده نو تشه د مازیګر من نا وخت او کې نو ډیر تاوان نه بوکي یو تاوان بداو کی چې مازیګر من بدل کلیکيږي بیان دا او پاتې کیږي ځکه ملائک په اوقات محمدي را کوزيږي او په اوقات محمدي باندې خيږي ستا وخت بیا نا وخت دی بیا به د مازیګر وخت ستاسو دا بځای کیږي ستانه او ډیر د لوی خیر نه محروم کیږي
د دې خبرې دلایل او ترغیبات په حدیثو کې هغه دادي. تیر جمعه کې موږ یو غد حدیث شروع کړو د سنن نسائی او د امام احمد د کتابنا. بیان مای کې د ټیم د وجه هغه حدیث پاتې شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چکلا جبريل د اوقات امامتی کوله، نو په دوه اوقات ته امامتی وکا، اول او اخرانه ټیم ته بیان ک. بیا وته داسې او فرمایل چې ستا وخت د دې دوه اوقات په منځ کې شه، د اخرانه وخت ته بیان نک. د دې په منځ کې چې کوم وخت د داستا شه، اول وخت کې منځ کول دا مستحب عمل او ټول نه بهتر عمل، او ګلک چرته شاته شي دا به د جواز درجه شي، لګ معمولی شاته کول دا به د جواز درجه شي، او مکروه وختونو ته منځ رسول دا به د حدیث خلافی او دا به د راجح قول خلافی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته کله منځونه کول، نو د مازیګر منځ په دې ټیم کې وکړه چې کله د هر شي سورې دغه په مقدار شو، په دې ټیم کې مازیګر داخل شه، او مسبقین چې په دې ټیم کې ووت د مسبقین ټیم ختم شه. وګد حدیث د حسین بن بشیر رضی الله عنه فرمای وإذا په محمد بن علی باندې داخل شم، ایو بل سره د علی رضی الله عنه د آلنا، ومنګ د جابر بن عبد الله خواله لاړو، هغه ته مو فرمایل حدثنا كيف كانت الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. د پیغمبر موږ ته بیان کا چې نبی صلی الله علیه وسلم من څنګه او تاسو څنګه من سره د غصب په ملګرتیا کې. فقال جابر بن عبد الله من توي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر حين كان ظل مثل شراك. هغه ټیم کې به د مسبقین منځ کاوه چې نور به دومره وو لکه څنګه چې د سپلې تسمه ده. سپلې د تسمې معنا دا ده چې نور د اسمان نه من نه بلک دی خوراغه، نو اخوا بستا دا پوندې نه اخوا دا سورې به دومره ښکاره کېده لکه ستا د سپلې د تسمې سورې چې ښکاره کېږي. نو دا یو وختي کړی دی په دې ورځو کې لکه سړی چې یو 15 منټه پاسه به 12 بجې منځ کوي. نن مسبقین چې داخليږي نن نو 15 منټه پاسه به 12 بجې نن مسبقین داخل شه. دا به ټولو نقشو کې تاسو ګورئ 15 منټه او 10 منټه او 9 منټه او اته یو لستری په منځ کې مسبقین داخليږي نن. نو دا بالکل په اول وخت کې کړی دی چې ستا سورې ستا د پوندې نه دومره اخوایي لکه څنګه چې ستا د سپلې کومه تسمه ده د هغې چې کوم سورې ستان اخوا دقه شان په اول وخت کې منځ کړی دی. بیا ثم صلى بنا العصر، بیا پیغمبر موږ ته مازیګر منځ وکړو حين كان ظل مثله، تر دې چې د هر شي سورې دغه په مقدار شه. او طریقه مې د تیر جمعه کې خودلې و اسانه طریقه ده، سینس ول د ضرورت نه لري، اسانه طریقه ده. د هر شي سورې چې دغه په مقدار شه د مازیګر من نبی علیہ السلام ته وکړه. ثم بیا دا غینه موږ ته رسول نبی علیہ السلام منځ وکړو د ماخام حين غابت الشمس، کله چې نور پناش. ثم صلى بنا العشاء، بیا د ماخستن منځ وکړو حين غاب الشفق، چې د ماخام چې کوم سرخی په دې طرف ښکاره کېږي هغه پناش. ثم صلى بنا الفجر، بیا د سحر منځ وکړو موږ ته حين طلع الفجر، کله چې صبح صادق راوخت. دا اول ورځ شو. دا د جبريل د منځ تشریح بیانې چې نبی اسلام ته جبريل په دې طریقه منځ کړو، بیا محمد صلی الله علیه وسلم په دې طریقه موږ ته منځ وکړو. دویم ورځ درازه ثم صلى بنا من الغد الظهر، بیا سحر کې موږ ته په دویم ورځ باندې مسبقین کې بدې ټیم وکړو حين كان ظل كل شيء مثله، د هر شي سورې دغه په مقدار شه. د مسبقین اخیرنه وخت دا چې د هر شي سورې دغه په مقدار شي، او د مقدار نه چې اخو روان شي د مازیګر اولنې ټیم داخل شي. دا د مسبقین اولنې اخیرنه ټیم د جنن سبا تاسو ګورئ یو نیمه بجې دې ټیم کې تاسو ګورئ دا ورستنه ټیم دی. او ثم صلى بنا العصر، بیا د مازیګر منځ کو حين كان ظل كل شيء مثله، د هر شي سورې دغه دو چند شه، مثله دو چند شه. دا د مازیګر اخیرنه ټیم شو، دا امامت د جبريل الله. نو سره چې تا ته معلومه شو چې د مازیګر اخرانه ټیم څه شی دی، د هر شي سورې چې دغه دو چند شو دا د مازیګر اخرانه ټیم شي.
دو چنو د ډکه ودره یو چن بیا دغه نخوا چې نخ نال کې کم ترغه سره اخوا ناس کنو اخوا بل چن نو دا دو چند چې شو او دو چند نخوا چې دریم چن شروع کیږي نو دا به مازیګر اخرنه وخت شروع کیږي کوم ته چې امام بني فرحم الله ولنه وي دا امامتی د جبريل امام نسائی راوړ د سنن نسائی کې امام ابن شیبه راوړ د مصنف د ابن شیبه کې 91 صفحه د نسائی دا دویم جلد 209 صفحه د مصنف ده په تمام د حدیثو کتابونو کې دا من ذکر د جبريل امامتی دا ودی کې اخرنه د مازیګر اخرنه ټیم د هر شي سوره چې دو چند ته ورسیږي بس او دریم چند شروع شونه دی کې د مازیګر وخت ختميږي استاد خپل جمعهتونو کې دا نال کې دا خبره زه د مذهب نه کومه ما مخکې جمعه کې ورته د شافعي د مالک او د احمد او د ابو حنیفه د مذهب خبره زه نه کوم رحمهم الله رحمتا واسعه دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځونو اوقات دي یو صحابي واجبه خبره بیانې د دې حدیث نه اخوا کله چې هغه حکومت کې وته وظیفه میلاو شو نو فقلنا من وتويل كيف نصلي مع الحجاج وهو يؤخر حجاج بن يوسف چې کله حاکم وقت شو د مدینه گورنر د منځونه نا وخت کول د حکمرانانو ټولو کې دا مرزونه وو چې دوی به د منځونه اکثر نا وخت کول نو موږ وتویل ته خو بیان کې په منبر باندې چې مازیګر من د وخت ده خو حجاج بن یوسف چې کوم دا سرکاري حاکم ده دا من نا وخت کوي د څه بس چل کې نو وی فرمایل ما صلى للوقت فصلوا معه د حکمرانانو طریقه دا د کدیو په ټیم منځ کوو نو په ټیم سره کوي فاذا اخر فصلوها لوقتها او کله چې امامانو حکمرانانو من وخت کوو تاسو خپل منځ په وخت کوي او بیا ورسره دا غو سره کوي وجعلوها معه نافله دا غي سجه ته منځ کې دا بستا نفل شي دا یو مسله دا یاد کې ذهن کې کې دا وای جمعهتونو کې قسمه قسم امامان دي دلته د امام نه مراد خلیفۃ المسلمین د مسلمانانو حاکمی وقتی حکمران یو د چا سره کرسی او سلطه او ډنډه سره دلته هغه امام مراد دی هغه زمانه کې دا مشران چې دا زمونږ د مشرانو بشان نو هغه زمانه کې چې کوم مشرانو خطبه به مغو کوله نکاح به مغو تړله د جمعې من به مغو کو د اختر من به مغو کو نو دا منځونه د حکومتي سرکاري خلکو بنا وخت کول نو صحابو ته د عملګری وی چې ته به د غسر سره چل کې نو هغه دغه طریقه موږ ته رسول الله خود الله غدا ده چې خپل من وختي خپل کور کې کوا او بیا چې کله د حکمرانانو اذان وشو سرکاري ټیم کې کله منځ کې دوه دغه سره کوا دا دویم من بستا نفل او دا ولنې من بستا فرضي نو دین موږ ته دا فتوا معلومه شو چې یو د مسجد د چالت د مازیګر من نا وخت ده نو زمونږ ذمہواری ده د زمو استاد ذمہواری چې موږ به مولوی صاحب توایو چې مولوی صاحب دا من ډیر نا وخت ده تو ګوره په کوم شپږ بجې په جمعهتونو کې مونږ ده په 9 بجې په جمعهتونو کې مونږ دا ډیر نا وخت مونږ ده دا خو د امام صاحب مذهب هم نه ده کم از کم د هدايه ور د امام صاحب مذهب هم دانه لیکل شوی نو هغه یا د قوم امام د خلکو نو مجبورای نو ته د امامانو سره جګړه نه کې کستا وس کېدو امام له کتاب ورکا درس وته واوروا د نور علماء په طریقه باندې پوي ک بنرمي پوي ک کستا وس دس کېدو ک نه کېدو نو جګړه باندې جوړه په جمعهتونو کې خپل منځان ل خپل کور کې کوه دیره کې خپل په ټیم باندې کوه په اول وخت کې کوه او بیا که جمعهت خلکو خبرې کول چې پلانې جمعهت ته ناراضي او بل مازه دی او د جمع من نه کوي نو بیا دا غوسره مانځه کې شرکت کوا دا دوی من بستا نفل دا چل موږ د چا خو دل دی دا محمد صلی الله علیه وسلم خو دل دی دیونه صحابه ډیر جذبات والا خلکو یا رسول الله دا منځونه چې دا امامان وجد نه چل بکو دا خلفا او دا عمره نبی اسلام جګړه بوسنه جوړوي جمعهتونه منورانه وي امام ته سوال زاری وکړه د مند نه وخت د مولوی صاحب دا کلی چې کوم مشران دغه په اعتماد کې واخله چې دا زمونږ مولوی صاحب د من ډیر نه وخت کې دا خو هغه وخت رسي چې کوم هغه مکروه وخت دغه ته رسي تلک صلات المنافق چې رسغه راويتونه زویم د چې امام نه کېدا په خپل خبره مصر په خپل غلطه خبره باندې ته خپل منځان له کور کې کوا او بیا راځه جمیله که جمعات کې ګړبړو نو جمع لا راځو استامن منفل او دا فتوا د محمد صلی الله علیه وسلم ده په تمام کتابونو د حدیثو کې دا شته نو دا سره وته وي و د الله رسول موږ د سویل لی چې امامانو د وخت منځ کاو موږ به د وخت اوس کوو
او کدی امامانو نا وخت کو من خپل منځان لکو د سبب بیا منځ کو او دا ورسته من به زمنګ نفلی بیا ملګرو ته نصیحت کوي ګوره دا حکمرانان کله کله د څه خلک نه پریدي په دنیا کې چې خلک حق خبره کوي نو زما دا حدیث زما د ژوند پورې ډیر باندې بیانوي خلکو ته ځکه حجاج بن یوسف شو دغه ظلم زیات صحابه مقتل کړیو نو بیا وی وحدیث هذا عندكم امانه زما دا حدیث تاسو را امانت شو ذهن کې بساتئ فاذا مت کله زمړ شم نو بیا بیان کې خیر ده فان الحجاج ان ينبشني که حجاج زما قبر سپړیو ما د قبر نه راباسي نو فل ينبشني زما قبر دې وسپړي خیر ده که قبر نه میرا وباسي نو قبر دې را لوسپړي پروا مې نشته او جزو ژوندې بیا به تکلیف نه یریږم دی وجه دا حدیث می تاسو ته بیان ک خو خلکو ته ډیر نه بیانوي ګوره دین بیا ګړبړ پیدا کیږي بعضو مسلونه دا یو روایت زمنګ د پاره کافی ده په دې خطبه کې صحیح حدیث چې د امامتی د جبرئیل لا چې مازیګر منځ کله چې مثل اول ختم شو مثل ثانی شروع شو او دا ختم شو نو مثل ثانی چې شروع شو مازیګر منځ په دې باندې ختميږي او مثل ثالث چې شروع شو بیا بدا وقت د اسفرار داخليږي چې هغه ته امام ابو حنیفه رحم الله وي وخت د مازیګر داخليږي هغه ته دسي وي